السلام علیکم ګرانو ملګرو، زه یم شوکت الله شاداب د خپل فیسبوک او یوټیوب کاریز ټي وي چینل در سره مخاطب یم. ملګرو څنګه چې تاسو وینئ چې د بلدیاتي انتخابات 2021 تیارانې په جوش او خروش کې دي. په دغه سلسله کې نن په پاټک شیرزمین هاوس کې یو کنونشن ډاکټر خلیل صاحب راغوښتی او سینیر کارکونانو سره موږ راځو ډاکټر خلیل صاحب نه د بلدیاتي الیکشن باره کې تپوس کوو چې آیا دا به د باجوړ د ولس دپاره څومره فایده به ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو د ټي وي انتهایی مشکور یم. لکه دا د جمهوریت حسن دی او زموږ ناره دا وه د شیرونه چې کله اقتدار لاندې خلکو له لاړ شي په لاندې سطح باندې نو هلته به بیا مسایل حل کیږي. لکه په دې وخت کې زموږ نظام چې کوم روان دی دا پارلیماني نظام دی، په هغه کې ایم ان ای دی او ایم پی ای دی. نو د هغې په لیول باندې چې کومې مسلې دي نو هغه په لاندې سطح باندې نه حل کیږي. د هغې وجه دا ده چې د یو ایم ان ای یا ایم پی ای دپاره ډېره لویه حلقه ده. هغه حلقه راله ستا خپل کلي له، ستا خپل ویلج له، په هغه کې به ستا خپل منبر راځي. د هغه منبر سبا ستا د کوڅې مسله هم تړلي، ستا د سکول مسله به هم دغسې، ستا د اوبو مسله به وي، ستا د روډ مسله به وي. نو لکه دا مسلې چې دي دا د خپل کور کلي ستا منبر چې دی دا به ډېر په اسانه باندې حل کیږي. نو ډېر سسته انصاف به میلاویږي او دا نظام چې دی دا کمې دنیا چې ترقي کړې، یورپي دنیا هم دا نظام پکې دی، د دې په وجه باندې ترقي کړې. بالکل ډاکټر صاحب، او موږ وینو چې د قبایلي مشران په نوم باندې څه کسان یا کوم مشران د دې سیټ اپ مخالفت کوي او لکه زوړ سیستم حمایت کوي. نو تاسو دا ته په کوم نظر باندې ګورئ؟ یاره زما په خیال باندې کم خلک چې د دې سیستم مخالفت کوي نو هغه د لاینمۍ ښکار دي. ځکه چې کله آئینی ترمیم وشي نو بیا هغه آئینی ترمیم چې دی هغه په دې چغو باندې نه واپس کیږي، بلکې د آئینی ترمیم دپاره به ته آئینی ترمیم کې. نو دغه خلک کم خلک چې مخالفت کوي دا به 1/3 میجارټي واخلي په اسمبلی کې، بیا به لاړ شي په اسمبلی کې به بل پیش کړي او دغه بل نه وروسته به دا نظام چې دی دا به چینج کړي. په دې موجوده وخت کې هغه قصه ده او سپي به غاپي او کاروان به رواني که نه، هغه قصه ده. زما په خیال باندې دوی صرف خپل زړه له په دې باندې تسلي ورکوي چې یاره موږ دا چغې ووو، ځکه چې د دې ډېر زیات مراعات و. زما ستا مراعات چې څونه وغه به دی خوړله، هغه مراعاتو ته خطره پیدا شوه. د هغې په وجه باندې دوی ته ډېر زیات تکلیف دی. خو کومه لار چې دوی اختیار کړې ده په دې لار باندې دوی منزل ته نشي رسېدلی، ځکه چې دا آئیني ترمیم شوی او د آئیني ترمیم د لاندې د پاټا مرجر شوی دی او په پاټا مرجر چې کله وشو دا د کې پي کې حصه شوه. په کې پي کې چې اوس کوم څه کېږي هغه به په پاټا کې کېږي، نو په دې چغو باندې نه کېږي. ډېر مننه ډاکټر صاحب. جی صاحب، تاسو ولاړې وئ او اینئ بلدیاتي انتخابات ته په کوم نظر باندې ګورئ چې یاره دا به د باجوړ په ترقۍ کې خپل کردار ادا کړي؟ کوم مشران به راشي نو دا به څومره کردار ادا کړي د باجوړ په ترقۍ؟ انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. زما دا امید دی د الله نه چې په دې کې کم کسان مخلصي چې زبا یې مطلب دا دی چې د قوم دپاره او د خپل بچي دپاره د خپل قوم دپاره خدمت کوم، دا نه چې د خپل ورور دپاره یا د خپل تره زوی دپاره. مطلب دا دی چې یا نور غیر قوم خلک نه، ټول انسانیت، ټول مسلمانان موږ ورونه او موږ به لکه مطلب دا دی خپل ورور به شاته کوو. بل مطلب دا دی چې زموږ کوم عزیز کوم ګاونډي کوم قریب یا به رامخې ته کوو او د هغه لپاره به موږ کوشش کوو، د هغه لپاره به موږ اواز پورته کوو او انشاءالله دا به په مخکې به انشاءالله دا زموږ لکه میټینګ دغه شان روان وي، خلک به کامیاب په دې لار باندې انشاءالله. زموږ سره نجیب هلال د څوک چې د پی ټی آی رهنما دی، هغوی بر څه خپل تعارف هم وکړي. خو هغوی نه هم دا تپوس کوو چې یاره دا کوم بلدیاتي انتخابات دي په لومبي ځل باجوړ شامل شو په دې سیټ اپ کې، تاسو دې ته په کم نظر باندې ګورئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول اول خو تاسو ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو د قوم आवाज، تاسو د قوم سترګې رڼا یو قسم ده. نو منګه ان شاء الله په دې بلدیاتي انتخاباتو کې د دې لپاره منګه به تهاشه قرباني ورکړي وي، ځکه چې دلته یو ظلم او یو ستم او یو جارحیت لکه څه و چې دلته به انسانانو ته په یو نظر نه کتلی شو. اوس الحمدلله هغه د افسیار غلیظ قانون ختم شو. هغه چې چا به خپلې منمانۍ نه کولې، دلته به مظلومه خلک، دلته به لاندې طبقه خلک، دلته به میډل کلاس خلک چې دا لارې ته نه پرېښودل، دا به سیاست ته نه پرېښودل. الحمدلله اوس د پاکستان نظام دلته رالی، دلته یو آئینی او قانوني یو د انسانیت په رڼا کې دننه یو نظام رالی چې هر انسان چې دی دا چې څومره په دې ملک کې اوسیږي دا یو محب وطن دی، دې ته به هغه شان حقوق حاصلي کوم چې بل ته حاصلي. نو انشاءالله دا چې کوم انتخابات دي دا به د کوم چې روټ چې کوم چې ګراس روټ ته راله، کوم چې ویلیج وایز یو قسم له الیکشن کیږي،
نو ان شاء الله دا به د علاقې لپاره دا به د کړي دا به یو قسم نمائندګي د کوم کړي د علاقې چې आवाज دي مخې ته نو ان شاء الله هغه بهتري ته ځي هغه پیدامن جوړیږي نو ان شاء الله زما تمه توقعات دي څنګه چې منګه په وی سی سیوي کې خپل پینل جوړ کړی په هغه پینل کې موږ سره خپل د قومي مشران خپل درانه خاندانونه د خپل وی سی سیوي زمون چې کوم وی سی الحمدلله په دې کې یو قسم له درانه خاندانونه موږ سره پینل کې دي او هغه ان شاء الله موږ یقین ساتو چې ښه په भरपूर جدوجہد سره او په भरपूर اخلاص سره به ان شاء الله موږ ګټه ترلاسه کوو ان شاء الله